هغه بچینه به څه غوښتي ایمان مې داره چې زه ځان له مزدوري وکړم او په غیرت یې وګټم او په غیرت یې وخورم او غیر السلام علیکم بابا څنګه حالات خدي تاسو سره یو تاسو کو زمو ته یو پیسې لاره په لارم لانجره ته ما وی به د مشر نه تاسو کو چې د مشر خبر عمر دي کی موږ روان یو کپړې خلو وخت الله ټیک شو زمو د پلانجره دی وی سپینې خلو زه ته هم تورې خلو تراته وای ما ته به تورې کپړه مزه کوي که سپینې یره و د سوال دی وګوره کنه تاسو لکانه پیسې له خبره راځي کنه هم نه کنه و زما خلک ما خو کړم وجه څه ده یو ځای کې نهسته نشي داخ بلګي نو استاد ځان له خویده د ځان له خویده نو دې من بس ما ته وګوره هغه خبرو کوم نو بس تاسو خو سپینې جامې خون کوي وراره خپکیږم بالکل دا کوم چې دا چې ودار سماجه کې خپکیږي باندې زه دې یې مې روزنی ولیدا او حق وینا وکړه روزه مریض کو دې نو په روزه کې هغه وای دومره سخت ګرمه کې خولي زه ستانه ته پوښتنه کوم چې سوال کوم ام غر کېږم کغلا کوم ام غر کېږم چې دارو یو نسمه دا سخت تیر کوم کې دې شي بچا به ما ووه به شکه همداسه نه خو ته یو خلاص منی ولی ماته وګوره مړه ماف کا کنه خو څه سپینې چې تاسو مزدوري کوه کنه مسلمان نه غیر مذهب جوړ شوی وراره خپکیږم مس پر شروع کې ولې دا خبره وکړه رحم نشته انسانیت نشته سپینګری نه دی معلوم یتیم نه دی معلوم کونډه نه دی معلومه زور دی همداسه خبر اورځي زه یو خبره وګورم ته خو کوم زه ما خلک د ځامن الله پاک نصر پر وغواړي دا تخم دی تخم واچو دینه بغانه مو باسم دینه به بوسو باسم دا به دا وکم دا به دا ډیر غټي راځي خو په کروڑونو کې به یو 15 بچی چې هغه د مور په لار خیال کوي موسی زمان شته هیڅ هم ته نه بس نو ولا ستا شان دوه پاتې دی چې هغه ما خیال کوي او ډېر دې ویلم چې پلار کله نو مل کور وله ما غمه نه کړې ما خوګ نبی صلی الله علیه وسلم ته نه چې ما ودل خبره ما یا ټول کښو بس او پات شولې بس نه هو بجو پورې ټیک ټاک و راغم مور له اندونه ورته مال نو دا تاسو خو راځم او چې سر نه بجې کې د هسپتال جلد مور سو جلد ستنی من توګه دې ځن کې راوسم څه ورته هم څنګه و چرته مې بوزي پلار مال کراچي ته بدرسوم خرسوم بده د سناس او یستروګر لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله الله په دې ټایم کې کلمو وي ګوان پلارم ایشولې دا زما سوچ ګډ وډ دم زه راوځم ستاسو ودرم بل څه ودرم یو ځای سخت بل ځای راته څوک وینم څوک مې ویني دنیا ده که نه چې یو غریب ته ویني او په هغه ته ونه دردېږي اوس ما یو خبر وکړه اوس زه خو به سپینې کپړې والم تاسو خپل له څنګه کپړې اخیستې یاره که زه درته ووایم بچو که نه به ایمان او منافق الله او د الله رسول نه بچ هېڅ څه اراده مې نشته ولې نو بس هېڅ هم درته نه وایم نه ما ته خو به وایې که نه ولې نو کمزورتیا ده نه مطلب دا دی سړی کمزوری وي نو څه به والي بچو نن 3000 روپۍ خبره کوم 3000 روپۍ تر وړه ده څو او کنه په 1400 روپۍ کیلو کې ده خو ځان ته څوک دی اړیکه د دې د الله مدد وکړي امين ځکه چې ډېره ګرانه ده دا غیرتي خلک چې کوم دی اړیکه او الله پاک غیرتي ذات هغه غیرتي خلک ډېر خوښي نو داسې نه ده چې هغه هم کوي خو انصاف ښه شی دی زه دا دی روان چې انصاف کوئ ورونو ما پرې وکړو کې خپل زکات شته اوس یو کار کو بابا کم بچي چې الله پاک ته نه غشته یو به د الله پاک امانت او امانت ویوسو داسې وګڼه چې هغه بچي دلته ناست دی بالکل زمانه دا هغه بچي نه به څه غوښتي یاره بچي زه خو غواړم ورده الله نه بچي قسم ده ته په الله خپل ایمان مې داره چې زه ځان له مزدوري وکړم او په غیرت یې وګټم او په غیرت یې وخورم او غیر دین نه دی په غیرت راغلی دی همدقسې مزه کوي خو زه ته یو خبره سوال به کوم خو د الله زه ته یو خبره زموږ فیصله خو دې وکړه که نه اوس که موږ داسې ځو نو بیا به موږ خفه یو اوس ته غواړې چې موږ خفه لاړ شو نه غواړې چې نه غواړې بیا یو کار به کوو داسې کار به کوې زموږ د سایډ نه نو ګوره نه بیا موږ خفه کوې نه بیا موږ خفه کوې ګوره که موږ خفه کوې نه عادت نه خپل رب کلک یقین دی نو زه تاسو یو خبر وکړم تاسو یو خبر وکړم تاسو پیژنم ما پیژنې دا له څوک درکوي ولې زما ورور دا له څوک درکوي مسلمان یې په اسلام ټیک شو
خو د دې نه د نازو لګو چې زه تاسو نه پیژنم تاسو ما نه پیژنئ دا له څوک درکوي الله ستا پلکنې جوړتې مننه راښه موږ چې په دې ټولو علاقو وګرځېدو تاسو ته الله پاک ودرولو نو پوهېږئ چې دا الله درکوي اوس د دې نه نه دی د دې نه ته 2 روپۍ والا چې ستاسو پې کپړې وشي او هغه ستاسو مرضي ده چې څومره خپله خوښه درکړه خبره کوم ته به رب زمانه خبره کې زه جوړه په څو کېږي نه یم ته خبر ریټ راته پته نشته هېڅ پته راته نشته ها بیبي له سوړی اغشتی دی ځان دی نه بیبي ته به زواله زورور شو د ملنګۍ جامه ښه ما خوږ نه څنګه سختې تېرېږي په لوښو په کوټه کې وخت تېر کړه زه دغه امتي یم سیمه دا یو نوټ چې کوم دی ستاسو د کپړو یو د بیبي د کپړو داسې کار وکړه بچو عادت نوراني دی زه به تاسو ته د بچي د بچي له لاسه زما خبر را او د الله پاک را لېږلي د بچي په لاس بس پاکستان او الله را لېږلي دي زمونږ په لاس را لېږلي الله چې سره کینم باخلي نو بیا دا والے دا قبول کې او ورځې لګې دي کې دي چې ټیلر د سره خوا دی خوا کوي یا ورځې لګې دي یا نه جوړېږي چې 100 روپۍ جوړه ګنډي ته به ورته وایي 1000 نه 2000 واله خو یې سوټ براله ګنډي دا سپیشل دا ګنډلو د 5000 روپۍ صحیح دی جی او زما پلار به هم اختر کې سپینې کپړې چوي تاسو هم سپینې کپړې په سپینو کپړو باندې دا د بیمارۍ کې حاله ده دروغ نه دا د بیمارۍ کې حاله بس خلک کپړه کوم دې وجه ساتلی نه شم وا ساتم خیر ساتم کته ساتم جرګې لازم غم کاده لازم خیر نه ګریوالي ده نو بس تا په ویلو بل سپینو زما په ویلو باندې والا دا پسره ډیره زیاته قسم ده ته خو نه څو کړه دا لو کړه مې دا یو خبره دې ملامت چې الله چې کین الله کوي خوشاله کنه پیدا نه بالکل خوشاله مستادي ما سجده خبرو دي خوشاله پیسو دي نیم خوشاله غواړي خود مینه سمندر خود ګران پلارا ته خو زمونږ د زړګي سره قدر دان پلارا